سیاست کوي یا چرته وټونو ته الیکشن ته ودرېږي چې تاسو د خیر ښېګړې کارونه کوي که په سد نیت لګیا وئ. چیرمین صاحب تاسو ماغه لوبه سټارټ کړې ده چې مسافر راولېږه که نه. چیرمین صاحب ستاسو صحیح څه د بادامو ټرکونه نه چلېږي چې دغه فاونډیشن او هغه ټیم کې به لږ یاره ډېر بد شو ډېر بد شو. قسم درته خورم دی چې دا موبایل کې دي بیا هېڅ هم نه شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی. قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندیش نغر ټي وي. ملګرو راغلی ما پیرسدو ته په پیرسدو کې بیا یو داسې شخصیت سره ناست یم چې یو فاونډیشن چلی د هېڅ تعارف محتاج نه یم. چیرمین صاحب سره خوا کې ناست یم. اواز فاونډیشن چلی ډېرې هلې ځلې دي ډېر خدمات یې پسې څرګند دي. چیرمین صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو خوشحاله اوسئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو د جندي اشنغر ټي وي شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او موږ له موقع راکړه مهرباني. بیا زه ستا شکریا ادا کوم چې رالی. اواز فاونډیشن د 2012 نه موږ سټارټ کړی دی. په دې کې زه چیرمین یم او اجمل خان صدر دی، نائب صدر سکندر دی او سیکرټري ملک سمیع الله دی او زور عامر په یو خدا باندې آلو وسکه خیری او اجاز میډیا سیکرټري دی. د 2013 نه چې موږ کله اواز فاونډیشن سٹارټ کوو نو موږ چې د کلی کې د غریبانو او د کونډو یتیمانو د حالاتو کتل نو موږ وی چې دا په دې نه کیږي. یو یتیم براغه 100 روپۍ ورکړي، بل کونډه براله هغه 200 روپۍ ورکړه، نو باغی شی نه چلیدو. نو موږ خپل منځ کې یو پروګرام وکړو، د الکان راټول شول، دوی ویل چې را د یو تنظیم سازو او دا به ولنوم کیدو او منډه ترلې به وخو بار به تنظیمونه راولو او پاغوی باندې به کارونه کوو. نو دغه نم سٹارټ اگست 2013 نه ماشاءالله وسو د دې وخت پورې چې کم دی نو 495 خوشان په مې لګېدلې دي غټې وړې او بشمار کونډو تراشنی بشمار یتیمانو زکافي قلم دوات ورکړل شوی دی. د روغ په مت کې مواز فاونډیشن منډه ترړې وي د جرګو او داسې نور داسې د غریبانان چې کمی کنه دا یو یتیمی یو غریبي نو اغوی د پاره اوس منګه د یو سیستم پر روز کال سٹارټ کړي او که خیر سخت کال بیا به روزه کې کوم په روز کال یو دی ګنګولې په خو سخت کال به منګه 2 دی ګنګولې په خو که خیری نو ستا په دې شیشې باندې دا خبره ته مخې دغه که خیر دی چې زمونږ دی علاقه کې چې خاص کر پیرسدو یونین کونسل کې چې کم یتیمانان دي او غریبانان دي نو هغوی د روزه کې بیا راځي او خپل دغه بوړي که خیری تیار ینګولې نه به لوګي کوي نه به پیاز پرې کوي نه به ټماټر پرې کوي د دې ځنه بس تیار ینګولې به میلاویږي. چیرمن صاحب دلته یو خبره اډ کول غواړم، داسې سیاست کوي یا چرته وټونو ته الیکشن ته ودرېږي چې تاسو د خیر ښېګړې کارونه کوي که په سد نیت لګیا وئ. خالص د خدای د رضا دپاره په موږ به یو شپه راځي، په هر انسان به راځي او هغه د قبر شپه ده. قبر کې خو به مخامخ ږدي که نه بلکل بېشک خو داسې مړه شو که اوبو یوړو نو خو بیا مرګ خو دی تپوس خو برانه کوي. مونږ خو دا قیارې لګی او سیاست خو خدای شته ډېر خلکو را باندې دغه وکړه وایي ودرېږه دې بلدیاتي وټونو ته نه ودرېږه موټونو کار مونږ نه کوو شکر دی او نه د یو پارټۍ سټه شي او ټولې پارټۍ مونږ سټچ دي ټولې پارټۍ راځي چې کم یو ته ووایو د پروګرام هغه راځي. چیرمین صاحب تاسو ماغه لوبه سٹارټ کړې ده چې مسافر راولېږه که نه صحیح لاره مې اختیار کړې ده؟ نه مسافرو ته موږ شکر دی داسې نه وایو چې راولېږه، موږ له هغه مسافر رالیږي چې موږ پیژني موږ ورته معلوم وي که نه نو دا نه وایو مسافرو ته. بس موږ ځان له آخرت له لګي ما خپلې لګولي دي پکې شکر دی او په هغې زه خوشحاله یم او په دې خو زیات خوشحاله یم چې خدای موږ نه دا کار اخیستی په دې باندې زه فخر کوم. چیرمین صاحب ستاسو صحیح څه د بادامو ټرکونه نه چلېږي چې دغه فاونډیشن او دغه فاونډیشن هم کلاو کړی دی، څه داسې دوا وه څه بل څه و څه اخلاص و چې تاسو دا فاونډیشن کلاو کړو هغې دونه رنګ راوړو چې اوس یې ټول خلک او ډېر په ګڼ تعداد سره ستاسو خلک ملاتړي کوي؟ نو زما خو د املا کې فرق دی، نو ما د خپلې زندګۍ نه چې دا کم خیرات زکات دی د وجود دا ما دې ته ایستی دی او خاص کر ته مور دوا ده. زه چې زمونږ مور چې په مانځه کینې که نه نو هغه ډېر سوالونه کوي، موږ له ډېر سوالونه کوي. څونه د خلې ظلم کړي دي د کونډو رونډو سره په مخ مروت باندې که نه د زړه نم کړی دی خلاص د زړه نم کړی دی
کونډې پروټوسټیټ را لېږلی دی یا موږ ورغلي موږ ورته ویلي چې ته پروټوسټیټ راکړه ته موږ سره انټري شولې سودا م ورکړې ده په کلمه یقینو که بیا هم نه ده پېژندلې بلې ورځ په قرآن یقینو که په توره خړه یو ښځه رادننه شوه که نه او زه چې دا ته د هغې کلکوچه کې ووایم که نه مړه لکه سړی چې لیونی شي او داسې په ما راسره شوله وایي ماله وایي غم وکړه ما یې ولې وایي وړه نشته منګه اکثر د کوره وړه ورکوم د پیټۍ نه زه وړه ورکوم ښه د دې زما مور ګواه ده او ګوړه ورکومه غنم ورکومه جوار ورکومه خو هغه زنانه چې ما ولیده بس ما एकदम 100 روپۍ راویستې ور مې کړې طریقې مای چې اوس کوي چې به کور اوس کوم خو چې ځان لوړی اوسم دا چې ډېر تنظیمونه تاسو د هغوی پیسو ته ناست که نه په خپله باندې څه بزنس شته دی څه ګټه وټه شته دی په خپله څه امداد کوئ د خپل تنظیم کې لکه زیات داسې که نه چې د بل تنظیم ته ناست دي هسې یو ځان له نوم سازئ نو مال چې تاسو هم دغسې حساب دی که نه نه شکر دی خپل زمینداره کومه خطرانه شل 15 جری بس مکله دوه رونه مې دي په کوریا کې یو دلته د سپورټس ډایرکټر د بلوري خان یونیورسيټي کې منګ له هغه ډیر دغه کې دا درې وانه رونه مې او خپل مې وسکیږي کنه 3 لک او 1000 روپۍ به تقریبا اندازه ما د خپل جیب لګولې په تنظیم کې چیرمن صاحب आवाज فاونډیشن نمخ کې ژوندۍ څنګه تیرې دا و څنګه تیریږي هغه ژوند کې سکون کو اوس ژوند کې سکون دی خدمت کې سکون دی کو اوس خدمت نه بغیر سکون دی اوس سکون دی هغه نو جمیل مایار چې د आवाज فاونډیشن یو برپور لاس پدې کې لري جمیل مایار ډیره مننه کوم او استاد ډیر داد در کوم ډیره مینه در کوم چې دغه د غریبانو आवाज وچته وي او دغه خلکو سره مرسته کوي د आवाज فاونډیشن سره ملاتړ دي اول د تنیک خلو احترامات په پروګرام کې مننه جی تاسو مننه کوم ډیره زیاته چې په دې وخت کې تاسو موږ لرالي کومه یو طرف ته خدمات دینو ته هم لګي مایک راغسته کیمرا دې راغسته دا یو خدمت لګرځي بالکل زه خو په دې باندې ذات خوشاله شوم ماته ملګرو ویل چې یاره کاشف علي به راځي جندي اشنغر ټي وي دی نو ما وی چې کله پروګرامونه کې او ډیر زبردست طریقې سره چې کوم دی دغه پروګرام له رنګ او رونق ورکې تاسو आवाज فاونډیشن جوائن کو د دین خخو فاونډیشن وي تاسو هغه لول نه تلې چرته پیسې بم پیدا کړې وي خپل غربت خپل چکرې بم انجوایمنت بم کړې وي تاسو ولې आवाज فاونډیشن جوائن کو کاشف علي بای خبره چې راضی کنه نو بیا د غریب سر لراضی د یتیم سر لراضی आवाज فاونډیشن زمنګ په دې کلی پیرسدو علاقه کې واحد داسې یو تنظیم دی چې د په یتیم یسیر ته په سر لاس دی د چاپلار نشته نو دی ورله په سر لاس دی چې چرته د داړ محسوس نشي زما پلار نشته یا به زه په اختر کې به زما جامې نه قسم دی دوی په اختر کې جامې ورکوي ورته او خرچې د کم ځای نه راځي مسافر کم ځای کې پیسې ورلیږي مسافر د دې کلي علاقې زه ته هم د دورونه بار دي او ورله سره امداد کوي د یو روډ ډایرکټر دی هغه سره امداد کوي د دې کلي علاقې چې څوک پیژني او سره امداد کوي زه په کم غرض راغلی ما به مخکې سه فني پروګرامونه کول تاسو به کتلی مې وایرل شوی مو 14 اگست پروګرام او جی او بیا زه پاغي خفو ما یاره مې دا خو خنو وځه ما سٹارټینګ ټایم خو خیر نو غلطه نه کیږي ټولو نه کیږي پر ډیر چینل والا واغسته او مخ کې لاړې پروګرام اغه نه بعد ما یو منډه کم ځای چې پښتنو بیزتی کې ګل ته خدا خلک شیرینګ هم کوي او انوایټ او پیج باندې نو زه دې کې یو څو کسانو چې په ما باندې ګوته چوتوله چیرې دا پروګرام تا خنو کړي دا دې بد کړو زه دا وایم چې شیرینګ دغه واخ تاسو ورکړه زما څخه پروګرامونه خرنګ وسو ورکړه چرته یو غریب आवाज لا یا زما خو خبرو له شیرینګ ولې نه ورکې زما چې اوس کوم پروګرامونه کړ دی له دیوا ورکی کنه دا کوم چې ما د غریب د پارمنډوال دی له دیوا ورکی کنه زما د یتیم د قسم دې کړي خلکو سفر وای صرف میوزیک ورته پریدا هغه ټیم کې بلګ یاره ډیر بد شو قسم درته خورم دی چې دا موبایل کې دی به هیڅ هم نه چې تر روانه کاشف علي تل پروګرام لا پتا خلک اعتبار کوي کنه د خلکو ستا پیج ولې فالو کړي چې ته نور څه به کتره خل خود ته خدمت لګرځي کنه د چار با आवाज چوته چاله بمنډوي نو د خلک تفالو کړي په دغه توګه باندې چیرې د خدمت کوي او تر مایک راواله د دې استعمال غلط د خپل مفاد د پاره وکي او د خپل پیسو د پاره وکي نو ته خپل سوچو کا د مایک بیزتی تا وکړه یا د خلکو وکړه دا چې خپل عزت ته خرڅ کو دا خبره سره د مایک بیزتی په خپل منګو کړه کنه نو زه هغه سوشل میډیا اکټیویسټ وې ما چې د خوده خاطر وکي د مایک په خندا م کوي ادا کوم ملګری چې دا ویډیوز جوړي
ټوټلی مایک م بدنامه او مکه سړی نو مالک غیرت درکې اګه سړی یادوه چې دا سړی د مایک غلط استعمال کوي دغه نو مخله زه دلته ګرځم په دې کلي علاقه کې الحمدلله دا صدر صاحب د ناسته دی زمونږ د آواز فاونډیشن چیرمن ته زما په دې کلي علاقه کې سروې وکړه ما که پروګرام کړی په کلي کې کنه ما به د چانه پیسې نه اغستې د یتیم غریب یسر نه بسوالې دغه پلار نشته د چا میاندې نشته د چا تورسري دی هغې دلته کې رامنډې وي نو ته به د هغې د پیسو التجابت کې چېرې ماله پیسې راکړه د آواز فاونډیشن ټول هر څه اتارټي ستا په لاس کې که نمبر ورکړې ته به خپل نمبر ورکړې که ته پروګرام کې ته په خپله باندې کې چې مثال کې مسافر خو ستا په لاس کې دي چې د هغې رالیږي ستا په لاس باندې راځي داسې زړه له سره راغلي که نه راځه به ته یو خبره وکړم موږ ماړه خلک یو پښتانه خلک یو پښتون سړی موړ سړی چرته هم دا حرکت نشي کولی زه کولیام نن ځکه ویلی شم زه چې دا ژبه خوځومه کولاو ما کې غلطي نشته او که څوک ثابتولی شي را دې شي ثابت دی چې څه نه یې ثابتېږي نه یو شی نه نو به ثابت کړي زه درته قسمیه دا وایم چې دا چیرمین دی ما که کم پروګرام هم کړی دی که د یو یتیم جړلی دی زه به نمبر د هغه یتیم ورکوم په ما د لعنت چې زه خپل نمبر ورکم د یتیم پیسې راغلې زه ځان سره نیمې کم قسم د خپلې نړۍ ورسره نیمو چې څونه موږ وس کېږي خپله نړۍ په تیره باندې به خپلو مینهوالو خپل دغه کتونکو خپل د آواز فاونډیشن د مسافرو له به څه پیغام ورکول غواړي اخره کې زه به دا پیغام ورکم مسافرو ته مسافر هم رالیږه صحیح ده اوس پورې چغې وې مسافر راولېږه اوس یې مسافر هم رالیږه اول وګوره چرته لیږي پوه شوې او یوازې مسافر نه دی زما په دې کلي کې زما د پاکستان کې چې کوم اوسېږي ولې دوی امدادونه نه کوي که نه موږ چې کوم ویډیوز کړي دي ما ته خو څه خیر نه دی میلاو شوی ما ته خیر به هلته میلاویږي چې کوم زما هغه آخرت کې کوم ځای ته به ځم او کومه تیارې به ما ته مخې ته راځي ما ته په هغه ځای کې دغه میلاویږي خو یو بله خبره د خانانو ته کومه سپین ګاډی غټ زه نومونه هم نشم اخیستی مهنګا ګاډي دي خاله دی نو چې ته په هغې کې روانې او په لاره کې یو غریب شلېدلې جامې وینې په دغه سړي دی لعنت دی چې دی په دې غریب باندې د پاسه تیر شي دې ماشوم ته دی ونه درېږي جندي اشنغر ټي وي دا هم تاسو فالو کوئ سبسکرایب کوئ که کله دا پروګرام په غلطه لاره استعمالو نو کاشفه خفه کېږم بیا به چې کوم د زه راپاسم ستا خلاف به ما کې صحیح ده نو په دې به بیا رانه خفه کېږي نه او بل زما ملګري عبدالله بی دی نوید ارمان صاحب دی نصیر نادان صاحب دی د دوی یو تنظیم دی تحریک مسلمان په نوم باندې تنظیم چلی تحریک مسلمان پښتون په نوم باندې چې دوی دا تنظیم چلی دا څه باره کې چلی د فحاشۍ خلاف نو فحاشي چا جوړه کړې ده تا ته معلوم ده ما ته معلوم دی صحیح ده نو که د دې ځن عبدالله اواز اوچتوي چې یاره فحاشي دې بنده شي د چا په کلي کې چې ده ولې پښتانه نه دي څه ا دې راپاسې که نو بیا خو ګزار ته وکړه چې موږ درپسې ودرېږو که زما په کلي کې فحاشي زه به رالګم ده به د خپله کلي کې زموږ فحاشي دا به زه اول د جړ نه ختموم صحیح ده که نه نو د هغه ځای خلکو ته په کومو کلو کې په کومو ځایونو کې فحاش خلک موجود دی فحاش جنکۍ موجود دي نو دا کمزوري د هغه کلي ده زه چغه واله شم چې یاره دا فحاشي دې بنده شي ما څه که پورس ما به په زور بنده کړی ما سره خو دغه پورس دی چې مایک مې د خلکو خولې ته نیولې دی او خلکو ته دغه آواز اوچتومه چې بنده کوي چغه درته وامه زما به بل قسم او قومه بیدار شي کله به موږ بیدارېږو کړی په ټایټل کې د ورته د علي شاه مور ترمینل کې تصویر راوستو نو دغه ویډیو بیک کوي او ارام شکه د طارق جمیل صاحب تصویر دی ورته پکې راوستو چې څوک له ګوته وویني نه وروړي ځکه چې هغه به مخکې نو ډېره مننه کوم جمیل معیاره ډېر داد در کوم خوشحاله اوسئ ستاسو دلته په دې آواز فاونډیشن کې په کوم وخت وی او پوره نوم هم د کتونکو سره شریک کړئ زما نوم سکندر بخت دی زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم جندي ټي وي چې تاسو راغلی او زمونږ کلي ته خاص کر ځکه چې پیرسدو ته زمونږ صرف یو ورور به پټان ټي وي والا دی چې دا موږ سره هر وخت خو بل چینل داسې خاص نه دی راغلی خو زه ستاسو بیا هم شکریا ادا کوم چې زمونږ تنظیم د پاره راغلی زمونږ د فاونډیشن د پاره راغلی زه د فاونډیشن کې چې یم زما نایب صدر عهده ده او زه دوی سره هر ټایم ما زمونږ گاونډ دا زمونږ دا تنظیم چې دی دا د یونین کونسل په ستم دی داسې بار په علاقه مونږ کوشش کوو چې کم ځای کې یتیم میسر او وسم کېږي نو هغوی سره مدد کوو چې مونږ پیژنې او مونږ له امداد مونږ سره کړي د هغوی ډېره مننه او بیا هم ستاسو شکریا لکه څنګه چې تاسو مونږ سره په تیر شوي رمضان کې مونږ سره امداد کړی دغه شانتې مونږ بیا هم امید لرو چې یاره ستاسو امداد به مونږ سره جاري او الله پاک هم خوشحاله او آباد لرئ تر بل پروګرامو پر خپل لور کاشف لور کې اجازت د لوی الله پامان